بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو خویندو او ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سبا ان شاء الله د دنیا د بهترین ورځو څخه یوه ورځ ده چې د عرفې د ورځې په نوم باندې یادیږي. سبا د عرفې ورځ ده. د عرفې د ورځې په اړه باید درې کارونه هیر نه کړو. لومړی روژه نیول دي، چې روژه نیول د عرفې په ورځ باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی، او هر کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د عرفې د روژې نیولو په اړه پوښتنه وشوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وفرمایل چې د عرفې ورځې روژې سره الله عز وجل د انسان د 2 کالو ګناهونه عفو کوي، د تیر شوي کال او د روان کال. نو باید خپله هم کوشش وکړو چې روژه ونیسو، او خپل اولادونه، هغه اولادونه چې د روژې نیولو قدرت لري، هغو هم باید روژه نیولو ته وهڅوو تر څو دغه روژه نیولو سره عادت پیدا کړي. دوهم عمل چې باید د عرفې په ورځ باندې زموږ څخه هیر نشي، هغه دعا ده. د عرفې ورځې ته د استجابت ورځ ویل کیږي، یعنی په دغه ورځ باندې دعا قبلیږي. هر قسم دعا چې الله عز وجل ته کول غواړي په دغه ورځ وکړه. د الله عز وجل څخه مغفرت د خپلو ګناهونو وغواړه. هر قسم مشکلات چې لري، مشکلات د الله عز وجل ته وړاندې کړه، د الله څخه د هغې حل وغواړه. په دغه ورځ باندې ستا دعا قبلیږي. هر څومره ډیره دعا چې کولی شي، دعا باید وکړي، ځکه دا د استجابت ورځ ده. همدغه یو چانس دی چې روژه به دې هم نیولې وي او دعا به هم کوي، الله عز وجل ستا دعا قبلوي. ځکه په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترینه ورځ چې انسان په هغې کې دعا کوي د عرفې ورځ ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم موږ او تاسو ته فرمایي چې بهترینه دعا چې ما کړې ده او زمانه مخکې پیغمبرانو هم هغه دعا کړې ده، هغه کومه دعا ده؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دغه دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او پخوانیو پیغمبرانو ټولو د عرفې په ورځ ډیره کړې ده. نو موږ او تاسو هم د نورو دعاګانو تر څنګ دغه دعا باید ډیره ولولو. دریم عمل چې باید هیر نشي، هغه هم ډیر مهم دی، چې عبارت د تکبیرات تشریق څخه دی. تکبیرات تشریق دا دی چې د عرفې د ورځې د سهار د مانځه څخه شروع کیږي د اختر د 4مې ورځې د مازدیګر مانځه نه وروسته پورې. هر فرض مانځه څخه وروسته باید هر انسان چې مونځ کوي دغه تکبیرات باید ووایي. هغه تکبیرات څه شی دي؟ الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دغه تکبیرات مسلمانانو ډیر زیات فضیلت او اجر لري. د هر فرض مانځه نه وروسته زنانه او نارینه ټول باید دغه دعا د هر فرض مانځه څخه وروسته د عرفې ورځې د سهار د مانځه څخه پیل کیږي او د اختر د 4مې ورځې د مازدیګر د مانځه څخه وروسته خلاصیږي. نو په دغه 5 ورځو کې باید د هر مانځه څخه وروسته دغه تکبیرات هم تیر شي. الله عز وجل د موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.